د نن ورځې مهم خبر. پاکستان پولیسو د پرون راهیسې د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه غړي نیولي دي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د سرحدي نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته. پاکستاني پولیسو د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د پرون راهیسې د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه غړي د اکتوبر 11مې پښتون قومي عدالت جرګې لپاره خیبر ته د تګ په حال کې نیولي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په وینا په کته دیر کې منصور خان، سید الله خان، محمد زاهد خان، شاکر خان، تسمین خان، مطیع الله خان او محمد اسرار نیول شوي دي. په ټانګ ولسوالۍ کې راشد مسعود، مایا محسود او لقمان محسود نیول شوي دي. په اورګریزو کې شاهد اورکزی نیول شوی دی. مردان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سپینګیری غړی شمس لالا نیول شوی دی. د شیراني پولیسو حمید خان شیراني نیولی دی. د غورځنګ د لورلایي مسؤل عمر افغان لورلایي کې نیول شوی دی. بټګرام کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړی خبریال احسان نسیم نیول شوی دی. مجیب الرحمن، مشتاق خان، حفیظ الله وزیر، حبیب وزیر او حضرت میا هم د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي دي. حضرت میا چې دغه غورځنګ د سوات ولسوالۍ ذمهوار غړی دی، تر نیول کېدو وروسته پولیسو د هغه پر فیسبوک د پاکستان بیرغونه او د پاکستان زنده‌باد شعارونه خپاره کړي دي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو، دا یو د نن چمتو شوي ویډیوګانې. تر بیا هم په الله سپارم، ښې چارې، ښه وخت.